زه شیعه یم او زه اسلام قبلوم په ډېر مینه او محترم دغه سره او تاسو لارې ته زه ډېر ناست یم او ډېر ګورم خو نن ما سره افسوس وشو سترګو کې مخکې راغلی نو اسلام قبلوم. له زړه وایې او که مسخرې کوې؟ د زړه یې وایم. وکړه په الله قسم وکړه چې په الله قسم د زړه د اخلاصه اسلام قبلوم. زما پر رب العزت باندې د زړه د اخلاصه قسم دی چې الله حضرت اکبر. محمد صلی الله علیه و آله وسلم تابعداري کوم، سنت پې تابع کوم. الله اکبر. د زړه په اخلاص او په صداقت او د زړه په صداقت باندې کوم چلول خو به نه کوې؟ نه هېڅ چل به نه کوم. الله اکبر. وایه را سره اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله الا الله واشهد واشهد ان محمدا ان محمدا رسول الله. رسول الله. یا الله یا الله زه بیزاره یم زه بیزاره یم د صحابو له توهین نه. د صحابه توهین نه. یا الله زه بیزاره یم یا الله زه بیزاره یم د رسول الله د ناموس له توهین نه، د رسول الله د ناموس د توهین نه، خاص کر د ام المؤمنین عائشه خاص کر د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها. رضی الله عنها. اللهم صل اللهم صل على محمد على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. الله أكبر. مبارك دي سه. ډېر مبارک دی حسین صاحب. الله اکبر. الله اکبر. ثم نوم الحمد دې څه شی لله. ده؟ نوم دې څه شی ده؟ الله أكبر. سيد شاه حسين. حسین جان په الله قسم صحابه دې وګټل، په الله قسم اهل بیت دې وګټل، په الله قسم رسول الله دې تاسو، فاطمه رضی الله عنها دې تا ده، علي رضی الله عنهم دې تا دي، اهل بیت دې تا دي، صحابه دې تا دي، قران دې تاسو، په الله قسم ټول دې وګټل، هیڅ شی دې لاس نه دی ورکړي. ډیر ډیر دې درته مبارک وي. سبحان الله. علي زمونږ دی، عمر زمونږ دی، ابوبکر زمونږ دی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. الله اکبر. یولا زبد تکبیرات چالو کړي، یولا زبد تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. مبارک موسی ټول ته دې مبارک. د نن نه بعد به زه خپل مور پلار سره دا خبره کوم که نه یې منله نو نه دې مني. زه خو الله الله حضرت اکبر محمد الله اکبر الله اکبر. ثم منزل الحمد لله. الله اکبر. پروردگار شکر زما خدای. خواهش دی انشاءالله عمرې له به ځم انشاءالله د الله کور ته به ځم. پسترګو الله دې له عمرې سره نصیب وکړه. ډیر ډیر درته مبارک وي، ډیر ډیر دې درته مبارک وي. ها ټول مسلمانانو ته زما څلور ملګري نور هغه راغلي خو دلته چا راونه خېجول، هغه هم اسلام قبلولو. خو برای مهرباني تاسو کسان وکړي چې کوم کس او نور دي هغه دې ورونه خېجول، هغه اوس وتلي دي او راځي انشاءالله. زه به کوم هر وخت کې راځي انشاءالله. موږ دې تاسو په خدمت کې یو. الله دې تاسو ته استقامت درکړي، الله جل وعلا دې استقامت در نصیب کړي، الله دې وګو ته هدایت ور نصیب کړي. الحمدلله انشاءالله. زما په خپل رب باندې پوره پوره یقین دی او زه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تابعدار باندې جوړېږم او زه د حضرت محمد صلی الله تعالی عنه